موږ به واخان ونیسو او افغانستان ته به داخل شو. ما پوره دا کوشش ده چې موږ واخان بورډر باندې چې ده خپل کاروبار د تاجکستان سره شو. افغان دفاع وزیر وایي واخان د افغانستان د سر حیثیت لري، څوک دې د اشغال فکر نه کوي. چې واخان چې دی واخان د افغانستان د پاره د سر حیثیت لري، تر څو چې په موږ سرونه پورې وي د افغانستان دا سر به خوندي وي. واخان په کوریډور کې تنه پاکستان داخل نه دی، نورم دی. دا پیشنهاد اوله کې چین کړی دی. چینایانو موږ ته پیشنهاد وکړ جمهوریت په وخت کې چې تاسو سرحدي لیوا واچوئ تامین د امنیت د واخان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا وروسته پراخ برګونونه راوپارېدل. د دغه هیواد د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسکزي ویلې که دا ځل پر پاکستان برید وشو نو دوی به په مستقیمه توګه واخان له افغانستان څخه ونیسي او منځنۍ اسیا سره به وصل شي. جان اسکزي افغانان نمک حرام بللې او زیاته کړې وه چې دوی د پاکستان د 2 لسیزو ډوډۍ هېره کړه. اسکزي تر دې وړاندې هم ویلي وو چې افغانان به د اټک نیولو په خوب کې کابل له لاسه ورکړي. که طالبان هڅه وکړي چې د پاکستان له همغږۍ پرته پر کونړ سیند بند جوړ کړي، پایلې به یې ګواښونکې وي او د جګړې پیل ته به زمینه مساعده کړي. شاته حکومت کې پی ټی آی حکومت کې دا روډ دو ډایورټ کړ چې یاره نه دا به داسې کو په سواد به بونځو داسې بره به بونځو. محمود خان صاحب دا کار دا کورین دا فنډډ ده. ادغه باندې مونږ کار شروع ده د کې به او ته میاشتې شاید ولګيږي، خو ان شاء الله تعالی دا چې کوم روډ ده دا فیوچر اف خیبر پختونخوا ده، دا فیوچر اف پاکستان ده، دا چې ډیر چترال روډ زی مونږ دا ما پوره دا کوشش ده چې مونږ واخان بورډر باندې چې دا خپل کاروبار د تاجکستان سره شروع کو. زه ریسنټلی تاجکستان ته لاړم، وزیر اعظم سره لاړم. واخان بورډر ته کوم کاروبار شروع شو دومره ایونیوز دی تاجکستان کې مخبل یو 15 ورځې تیر کړي. چلو تو الته مطلب چې تا ته سوې بکې دا واخان مل موډ دا سیستم شروع شو ځکه چې کله د چین د ون بیلټ روډ یا سی پاک چې په پاکستان کې امریکایانو ناکامۍ سره مخ او 2 میلیارډ ډالر خسارې سره مخ شو، د کرزي په زمانه کې دا پیشنهاد چینایانو پاکستان ته داسې کړو چې کومنګ دغه بیلټ هغه سي نشو جوړولې، نو خدا د چین د ون بیلټ چې دی د ون بیلټ روډ ان تر لندن پورې دی د چینایانو، نو دوی دا غوښتنه کړې و چې د واخان د لارې نه ازبکستان ته لند او همداسې بیا د تاجکستان، ازبکستان، بیا قزاقستان، بیا ترکمنستان او بیا کاسپیان ته یعنی بلاک سی ته چې هلته بیا بینالمللي بندرګاه او د باندې دا لاره موږ ته راکړئ. نو دا غوښتنه د چینایانو کړې او زه چې د دې نقطې نظر نه ګورم که پاکستان ځان پکې ټومبي زه ځان دې پکې وټومبي خو صحیح لاس نه وردي، ځکه دا منطقه چینایان د 2 نقطې نظر نه غواړي چې د دوی سره یو د کمربند ډېر لنډ تېرېږي، افغانستان ته ترانزیت ډېر لنډېږي، مستقیم کېږي په یوازې د هغې اوږد لارې. بله خبره دا ده چې چینایان غواړي په دې ساحه کې د نظامي شتون وجود ولري په نامه د امنیتي کمربند لپاره دی چې د دې یره ده چې د دغې ځینه به امریکایان یا نوره نړۍ د ترکمنستان یا ترکمنستان شرقي کوم حرکت چې دی مقابل کې د یغور دپاره روان دی هغې مخه دلته ونیسي. نو دوه هدفه چین لري دلته، یو اقتصادي او یو نظامي سیاسي. نو د دې لپاره دا د نظر نه مه غورځوئ چې پاکستان په یوازې دلته دا لوبه نشي کولی او که رام شي اول خو یې څوک پرېږدي نه، که رام شي مخه به همدغه چینایان یې نیسي، روسان یې نیسي، خپل افغانان یې نیسي. په لحاظه دې شي ته دا رقم ته چې ټولو منفي نظر ورکړه، دومره تشویش کې مه اوسئ، دا رقم ته نه ده، دا لوبه په دې رقم نه ده روانه. هلته یو لوی بلا چې ځکه چې پاکستان فعلا د چینایانو په جب کې دی، قرضدار دی، تکه تکه دی چې څه پرې کوي غوږونه ورته تاوولی شي او هلته د پاکستان د چین نه ځان نشي خوځولی. د چینایانو قدرت په ساحه کې او منطقه کې په هر لحاظ نسبت پاکستانیانو ته زیات دی او هغه منطقه چې ده نه تنها چې د چینایانو دپاره دغه ده. که تاسو بل نقطې ته متوجه شئ د واخان که موږ د چینایانو سره 88 کیلومتره سرحد لرو د چینایانو سره، د کشمیر سره زمونږ ساحه ډېره اوږده ده او هغه هند په هېڅ قیمت سره دغه ساحه د پاکستان نه پرېږدي چې دا کار وکړي. نو دا تاسو ته د اطمینان لپاره دا خبر کوله چې منفي خبرې ډېرې وشوه. دی د واخان زه ورته وایم چې ته د واخان خوبونه مه وه قربان دې سم، هغه ته چې راوستلی ته چې پاته شونی دغه انګریز بل الفاظ به نه درته استعمالوم، هغه چې ته تر اوسه تر دغه ځای را رسولی ته ورسه خپل د باداره څخه پوښتنه وکړه چې څه حال دی او اتحاد جماهیر شوروي څخه پوښتنه وکړه چې څه حال دی.
که په تا کې دونه غیرت وای نو خو ځوان مولوي دفاع وزیر مولوي یعقوب ولاړی هغه تا چې 80 کیلومتره په واخان باندې دننه سوی وي او د دې ارمان دپاره دا 50 کاله کېږي په افغانستان کې ته وینې بهوې په یوه نامه په بل نامه قراردادي یو شرکت یې دغه ټیکې ته اخلي د خارجانو څخه ورڅه هغه پوښتنه وکړه چې هلته یې درتول چې راسه چینایانو موږ ته پیشنهاد وکړ جمهوریت په وخت کې چې تاسو یو سرحدي لیوا واچوئ تامین د امنیت د اواخان سرحدي لیوا واچوئ امکانات تاسیسات سلا مهمات برق سرک ټول موږ جوړو او تاسو دغه نظامیان موږ په هلیکوپټر کې چینایي هلیکوپټر کې به موږ انتقالو راقته کوو به د صحي لحاظ ټول مسایل معاش به موږ ورکو اردو د افغانستان به ورکوي خبره بیخي خلاصه سوه پروتوکول ته ورسېده موضوع حل وه امریکا نه ډز مور پرې ولګوه چې تاسو دا کار نشئ کولی یو لاسپوڅه حکومت خو دغه ته وایي چې موږ د خپل ملي ګټو نه موږ باسي